یا الله ستا د دین دپاره ما هر څه برداشت، وهل مې برداشت، ټکول مې برداشت، بې عزتۍ مې برداشت کې، د خلکو تر مخ یې ذلیله کړم، لیکن دا ګرد ما برداشتول. یا پروردګاره ته پر دې باندې قدرت لرې چې زما وجود نه و تا ماته وجود راک. ربه ته پر دې هم قدرت لرې چې زما دا د سترګو چې کومه بینایي ختم سوې ده د ابوجهل په وهلو سره، ربه ته قدرت لرې چې بیرته دا د سترګو بینایي راکې. بیبي زنیره رضی الله تعالی عنها دا یو صحابیه ده، دا د ابوجهل خادمه وه، دې ایمان راوړ. ابوجهل به دغه خپله خادمه بیبي زنیره رضی الله عنها دا بیا همیشه وهله پر دا ایمان باندې، پر دا دین راوړلو باندې. یو ورځ دا خلک راوغوښتل او بیا دا زنیره ووهله، بیا په دې سر کې په یو شي باندې ووهله، د سترګو بینایي یې ختم سوه. وسپین سرې د ډېر عمر وه. بله ورځ ابوجهل ورته ویل ته زموږ معبودان نه منې، یعنې زموږ بوتان نه منې، زموږ معبودان نه منې، هغه دا ستا د سترګو بینایي در ختم کړله. دې خبرې بیبي زنیرې ته ډېر زور ورکړي، ولاړه و الله پاک ته پر سجده باندې پرېوته. یا الله ستا د دین دپاره ما هر څه برداشت، وهل مې برداشت، ټکول مې برداشت، بې عزتۍ مې برداشت کې، د خلکو تر مخ یې ذلیله کړم، لیکن دا ګرد ما برداشتول. یا الله چې دا پیغور یې راکړي چې زموږ معبودانو دا ستا د سترګو بینایي ختم کړه، یا الله دا زه نسم برداشتوله. یا پروردګاره ته پر دې باندې قدرت لرې چې زما وجود نه و تا ماته وجود راک. ربه ته پر دې هم قدرت لرې چې زما دا د سترګو چې کومه بینایي ختم سوې ده د ابوجهل په وهلو سره، ربه ته قدرت لرې چې بیرته دا د سترګو بینایي راکې. وایي چې دې سر له سجدې ځه راپورته کوي، الله پاک بیرته د سترګو بینایي ورک. که موږ اعمال شروع کړو په اخلاص سره شروع کړو و دا رب ته متوجه سو، زموږ تمام مشکلات به دغه رب را حل کړي، لیکن موږ د الله پاک و اطاعت ته نه یو تیار. علما کرام لیکي چې د اطاعت بنیاد هغه درې شیان دي. یو محبت الهي چې موږ په زړو کې د دغه رب محبت راو. دویم خوف چې د الله پاک عظمت او لویي دا زموږ په زړو کې راشي. دریم له دغه رب څخه امید. ګوره موږ ته یې نه ولو، موږ ته دا وجود چا راکړي؟ رب راکړي. و چې رب موږ ته وجود راکړی دی، دا رب زموږ ضرورتونه هم راپوره کوي. امید له ربه څخه ساتل.